الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد د لمر تلویزیون ډیرو قدرمنو خوږو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د شریعت احکام خپرونه شروع شوه. تاسو کولی شئ له موږ سره په دې خپرونه کې شامل سئ، اړیکې ونیسئ او خپلې دیني پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د اړیکې شمیره ده 0 9 19 92 240. په پیل کې بیا هم مننه کوو له افغان ټیلیکام څخه چې زموږ خپرونه یې تمویل کړې ده. زموږ هغه دوستانو چې له موږ سره اړیکې نیولې وي خپلې دیني پوښتنې له موږ سره شریک کړي دي. لومړی له همغو پوښتنو نه شروع کوو او ګورو چې د شریعت په رڼا کې څه حکم لري. زموږ یو ورور اړیکه نیولې وه، هغه پوښتنه کوله. پوښتنه یې دا وه چې مولوي صاحب که چیرته د ماسخوتن لمونځ هغه زه د 12 بجو نه اخوا د 1 بجې په وخت کې یا 12 نیمې یا 2 بجې کوم، ځکه زه خیاط یم، کله کله د ماسخوتن لمونځ ډېر ناوخته کوم. نو آیا د ماسخوتن لمونځ دومره ناوخته کول دا د شریعت د نګاه نه جایز دی او که جایز نه دی؟ ورسره بل ورور پوښتنه کړې ده. د هغې پوښتنه په داسې شکل ده چې مولوي صاحب زمونږ شرکت دی، په دې شرکت کې چې دی مونږ شریکان یاستو 2 کسان، او په دې شراکت کې چې دی کله کله مونږ یو کس زیاتې پیسې استعمالوي، کله یو کس چې دی کمې پیسې استفاده کوي. په مصارفو کې چې کله مونږ د شرکت کې یو دلته مصارف کوو، نو یو کس لږ زیاتې کله مصرف وکړي، کله زه زیاتې مصرف کوم، کله بل کس زیاتې مصرف وکړي. نو په دغه شراکت کې دغه کم و توم زیات مصرف چې مونږ کوو، آیا د شریعت له نګاه نه په دې کې خو مونږ ته څه مشکل نه جوړیږي؟ راځو هم د دې پوښتنې نه آغاز کوو او ګورو چې د شریعت په رڼا کې د دې لپاره څه حکم لرو. لومړی پوښتنه د ماسخوتن د لمونځ په باره کې وه. د ماسخوتن لمونځ ناوخته کول څه حکم لري؟ بله پوښتنه له موږ سره ورور کړې وه په شریک کاروبار کې کم او زیات مصرف کول څنګه دي؟ دې ته ورته نورې پوښتنې هم راخلو، له موږ سره اوسئ، کولی شئ له موږ سره په خپرونه کې تاسو هم شریک سئ او خپلې دیني پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. لومړی پوښتنه چې زموږ ورور کړې ده چې د ماسخوتن لمونځ خیاط یم او ناوخته لمونځ کومه، نو لومړی ځو یو اړیکې ته ګورو له موږ سره څوک دي. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. مولوي صاحب خاص خدمت. ژوندی اوسئ ورور، مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مو کوئ. مولوي صاحب یو 2 پوښتنې مې لرلې. مهرباني ستاسو پوښتنې اورم. یو پوښتنه دا ده چې دا چا بدن چې ویني شي کوم ځای که نه، دلته بعض څوک یو رقم وي، څوک بل رقم چې که وینه ووځي کوم حده پورې وځي، یا مثلا د وینې شي بیا اودس مې ماتېږي نه ماتېږي، دغه باره کې که لږ رڼا واچوئ. صحیح ده. بله او بل سوال مې دا ده چې که کله ماسخوتن لمونځ اودس وکړو، بیا لمونځ وکړو او پس له هغه ویده شو، نو سهار چې راپاڅو آیا استنجا کولو ته ضرورت شته او که نه همداسې اودس وکړو کېږي؟ صحیح ده صحیح ده. سمه ده، انشاءالله ورور ستاسو پوښتنې ما اخیستې، درته ځواب درکوم، منتظر اوسېږئ. نو ورور پوښتنه کړې وه چې د ماسخوتن لمونځ ناوخته کول د 12 بجو نه 1 بجې نه اخوا ته، ځکه هغه وایي زه خیاط یم. نو ګورئ زموږ فقها لیکي چې د ماسخوتن لمونځ ډېر ناوخته کول دا مکروه دي. یعنې ماسخوتن وخت داخلېږي په دغه وخت کې تقریبا چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو، تقریبا 8 بجې د ماسخوتن لمونځ یا 9 بجې دې وخت کې د ماسخوتن وخت داخلېږي.
نو دا ماسوتن د شپه چې ده دا په 3 حصې کې تقسیم که. اوله حصه کې د لمونځ کول پکار دي. دومره لیټ کول د لمونځ چې هغه بیخي وروستو حصې ته ورسېږي دا نه دي کول پکار، ځکه چې په دې کې څو مشکلات راځي. یو مشکل خو دا دی چې انسان ته ښه فرصت په لاس ورغی خو دی لمونځ نه کوي، نو اوس که دی نه وروستو دی مریض شي خدای نخواسته نو لمونځ ترې نه پاتې نه شي، دی مړ سي، لمونځ وخت خو داخل شوی و په ده خو فرض شوی و، نو ده په خپل وخت کې لمونځ ونه که او لمونځ یې ډېر زیات لیټ که. او هسې هم دې کې خطره دا وي چې سړی ویده شي او د ویدو په وخت په خاطر باندې ده نه لمونځ قضا شي. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث کې چې فرمایي چې که چېرته زما په امت باندې سخته نه وی نو ما به د ماسخوتن لمونځ ناوخته کړی و، خو چونکې دا د امت لپاره سخته دی دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام خپله هم د ماسخوتن جمع په اول وخت کې کړې ده او صحابه کرام هم په همدې طریقې سره روان دي او همدغه وخت دغه اولنی وخت د ماسخوتن د لمونځ لپاره اختصاص شوی دی. البته که چاته د عذر له وجې نه د ماسخوتن لمونځ ډېر ناوخته شي او پاتې سي چې یو سړی چې دی مثلا په سفر باندې وخت ورته پیدا نه شو، اوبه ورته پیدا نه شولې، لمونځ یې لیټ شه، یا یو کس بل عذر درلوده په اوله حصه کې تکلیف درلوده، درد کې و چې کله وروستو راحت کې شو نو اوس لمونځ کوي، نو هسې د ماسخوتن لمونځ ان د سهار د صبح صادق پورې دی کولی شي، یعنې د سهار د پیشلمنۍ اذانه پورې دی کولی شي، لیکن کول یې په اول وخت کې بهتر دی. دومره د ماسخوتن لمونځ لیټ کول ناوخته کول نه دی پکار چې هغه حتی 1 بجو 2 بجو ته ورسېږي، ځکه د لمونځ د پاتې کېدلو خطره ده، د لمونځ د قضا کېدلو خطره ده، نو داسې کول نه دی پکار. بل نور زمونږ پوښتنه کړې وه چې په شریک کاروبار کې که کم او زیات د شریکان مصرف کوو نو دا به څنګه وي. ګورئ که چېرته د شراکت کې طبعا شراکت کې 2 کسان شریک دي، یو ورځ نن راځي هغه د کاروبار کې ناست دی په دکان باندې، نو دی یو څه شی راغواړي، یو چای راغواړي، یو جوس راغواړي، ډوډۍ راغواړي یا بل مصرف کوي، نو داسې مصارفو کې احتیاط نه کار اخیستل پکار دي. البته که د نورو ملګرو د دواړو شریکانو په دې کې خوښه ده او دې کې یو بل باندې قناعت لري، دوی دواړه یو بل باندې خبر دي او دغه مصارف ټول لیکل کېږي، د مصارفو اطلاع یو بل تسته ده او دواړه ور باندې خوښ دي، په دې صورت کې مشکل نه لري، ځکه د ورځې تفاوت راځي. نن ورځ یو خوراک دی سبا بل خوراک دی، نن ورځ یو شی راغوښتلی کېږي سبا ورځ بل شی راغوښتلی کېږي، نو طبعا په مصارفو کې توپیر راځي، خو بیا هم اعتدال نه کار اخیستل پکار دي. ګورئ شراکت ډېر خطرناک شی دی. ښه زه خپله څومره زموږ دوستان دي چې کاروبار کې شراکت کوي زه مشوره ورکوم شراکت مه کوئ، هېڅ کله هم په شریک کاروبار کې زیاتر برکت نه اوسېږي، ځکه چې په هغې کې اخلاص، نیت او دا ډېر زیات مهم دی او هغه پکې شتون نه وي. یو اړیکې ته ورځو ګورو زموږ د سره څوک دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. موږ څه جوړې؟ الحمدلله خوشحاله اوسئ ورور، مهرباني وکئ. دا د الله جل جلاله نومونه چې خط ولیکي اوبجت کې وساتي دغه خو ګناه نه استعمال په دې کې بس د الله جل جلاله نومونه چې په خپل جب کې ساتي او د وظیفې په شکل باندې لکه د فواید لپاره. صحیح ده صحیح ده. بله په کومه پوښتنه لرئ؟ بل تا شخصي نمبر دې کرا کړی وای. ښه هغه نو ته سټوډیو والا سره خبره وکړه چې هغې شاته سوی درکوي که نه درکوي. سمه ده انشاءالله. دوستانو زمونږ د لنډې دمې وخت سوی دی، دمې ته ځو بیرته راګرځو پاتې پوښتنې در سره شریکوو انشاءالله. دوستانو خپرونې ته ښه راغلاست درته وایو. بیا هم کولی شئ له موږ سره په خپرونه کې اړیکې ونیسئ 0 زمونږ ورور پوښتنه وکړله چې د بدن نه وینه چې کله خارجه سي نو آیا د وینې په خارجېدلو سره اودس ماتېږي که نه ماتېږي او څه صورت دی؟ ګورئ په دې کې د احنافو د فقهي حنفي مذهب چې کوم مسلک دی هغه جدا دی، د شوافیو مسلک جدا دی. فقهي د احنافو په نسبت باندې چې کله بدن نه وینه خارجه شي او سیلان پیدا کی نو دې سره اودس ماتېږي کاملا. هغه صورت کې اودس نه ماتېږي چې کله بدن نه وینه خارج سي ښکاره سي لیکن سیلان ونه کي. سیلان دې ته وایي چې له خپل ځای نه حرکت ونه کي. بعضې وخت کې نه د یو زخم غوندې ښکاره شي، بعضې وخت کې پوستکی لرې سي لیکن وینه هلته هېڅ شتون نه لري. په هغه صورت کې بیا اودس نه دی مات. د اودس د ماتېدلو صورت هغه دا دی چې کله د بدن نه وینه سیلان پیدا کړي یعنې جاري سي
معمولی هم چې حرکت یې وکړه نو دې سره ستا اودس مات شو، اوس به ته د سره اودس راګرځئ. او دا مسله ډیره مهمه مسله ده ځکه چې د احنافو دلایل په دې کې قوي دي نسبت د شوافیو دلایل ته، یا بعض د اهل حدیث علما هم په دې نظر دي چې نه په وینې سره اودس نه ماتېږي، د هغې دلایل ډېر ضعیف دي. کم حدیث چې هغې د دې په دلیل کې پیش کوي چې هغه صحابه په جنګ احد کې په غشي لګېدلي وینې ترې روانې وې، نو هغه جدا خپل یو پس منظر لري چې صحابه هغه د عبادت په حالت کې دومره غرق شوي وو چې هغې حتی د غشي هغه درد نه احساس کوو، نو د وینې بهېدلو سوال بیا کوم ځای کې پیدا کېږي. باقي قرآن عظیم الشان الله رب العزت فرمایي چې دا وینه چې ده انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله، دا حرامه ده. او چې کله بدن نه راوځي که هغه د حیوان هم وي چې هغه کم وخت کې هغه ذبحه کېږي او دغه وینه په بدن باندې ولګېده یا په کالیو باندې ولګېده نو دې سره کاملا ستا کالي نجس کېږي او بدن دې ورسره نجس کېږي. نو د وینې په مسله کې د احنافو مذهب دا دی که چېرته د یو سړي بدن وینې څه او لږ غوندې هم وینه وبهېدله معمولي غوندې له خپل ځای نه سیلان وکړو، نو په داسې صورت کې ستا اودس مات شو، اوس ته به ته خپل اودس په بیرته راګرځئ. په دغه مسله کې چې دی احتیاط کول پکار دي. بله پوښتنه له موږ سره ورور وکړله، د هغه پوښتنه دا وه چې زموږ بعضې دوستان دي هغوی د ماسخوتن یعنې کامل اودس وکړي، استنجا وکړي، اودس وکړي، لیکن د اودس نه وروستو دی ویده شي. اوس چې کله دی ویده شو نو سهار چې دی لمونځ ته راجګېږي نو ده باندې اودس کول پکار دي او که نه دي، نو اودس به دی څنګه کوي؟ دا پوښتنه ډېرو شاید دوستانو لپاره عجیبه واوسیږي او شاید ډېر دوستان د دې نه آګاه نه واوسیږي چې که چېرته تا د ماسخوتن لمونځ ته استنجا م وکړه، اودس دې م وکړو، لمونځ دې وکړو، ویده سولې، د سهار لمونځ ته راجګ سولې، اوس تا غټ بول هم نه دي کړي، واړه بول دې هم نه دي کړي، نو تش تنه اودس کول یا چرندام کول دا ته کفایت کوي، تا باندې استنجا نسته. استنجا په دې صورت کې پتا باندې نشته. شاید د دوستانو په ذهن کې دا وګرځي چې شاید که سړي نه هوا خارجه سوي نو د هوا په خارجېدلو په صورت کې استنجا نسته ده. یعنې که یو سړی کوي ښه خبره ده، که یو سړی استنجا وکړي ښه خبره ده، خو که لیکن کوی نه کړله چا باندې الزام مه لګوئ، مه چاته غږ کوئ چې ولا تا خو استنجا ونه کړله. نو په دغسې صورت کې چې دی سهار راجګ څه او دته د وړو بولو د غټو بولو ضرورت نشته، د دې کولی شي فورا ډایرکټ لاړ شي اودس ته او خپل اودس وکړي او لمونځ وکړي، دته بیا د استنجا کولو ضرورت نشته. همدغه مسله په نورو دغه کې هم په لمونځونو کې هم شتون لري. لکه مثال په طور باندې تا د ماسپښین لمونځ ته چې دی ته لاړې قضای حاجت ته استنجا دې وکړله، اودس دې وکړه، لمونځ دې وکړه، اوس د مازدیګر لمونځه پورې ته غواړې چې بیرته اودس تازه کړې، نو تش اودس تازه کول دي، په تا باندې استنجا تازه کول در باندې نشته. همدغه مسله د ماښام لمونځ کې ده چې د مازدیګر لمونځ ته دې کړی، د ماښام لمونځ ته په تا باندې بیا استنجا نسته. استنجا په هغه صورت کې ده چې ته غټو بولو ته یا واړو بولو ته تللی. یو بله اړیکه راخلو، ګورو له موږ سره څوک دی. السلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم مولوی صاحب، خوب هستین؟ ساعت بخیر هستین؟ زنده باشین. بفرمایین برادر عزیز. تشکر مولوی صاحب. من دو سوال داشتم. مهربانی. سوال اولی که آیا در نماز وتر واجب خفتن میشه به جای دعای قنوت کدام دعای دیگر رو بخوانیم؟ اگر میشه کدام دعا رو بخوانیم؟ یک سوال. و سوال دومی که امی وقتی که کسی فوت میکنه یک روز بعد یک رواج است که فاتحه میگیریم، آیا این رسم رواج است یا که از نگاه اسلامی هم حکم داره؟ درست است، انشالله میگم برایتان. جمعگی بله پوښتنه له موږ سره ورور کړې دي، پوښتنو ته هم راځو. لومړی هغه پوښتنه راخلو کوم چې له موږ سره بل ورور کړې وه، هغه ویلې چې اسماء حسنا په جب کې ساتل او کله دې سره تشناب ته تلل دا څه حکم لري؟ دا جایز دی او که جایز نه دی؟ ګورئ، کله چې ته په جب کې کوم شی ګرځئ که نه، هغه په جب کې قات وي، هغه جدا حکم لري، او کوم شی چې ظاهر کې وي، په لاس کې وي یا په مخامخ بدن باندې لګېدلی وي یا په دې ځای باندې ټومبل سوي وي، د هغې حکم جدا دی. نو دغسې که چېرته په جب کې ستا بسم الله الرحمن الرحیم پرته وي یا په جب کې د سوره فاتحه پرته ده یا په جب کې په پیسو کې دننه ستا اسماء حسنا پرته ده د برکت لپاره، داسې صورت کې یو شی ساتل دا مشکل نه لري، ځکه دا د انسان
نشي کولی چې هر لمونځ ته له خپل جب نه داسې شیان وباسي. دا د انسان ضروریاتو کې شامل دي. د برکت لپاره خلک دي ځان سره بعضې دعاګانې وي، بعضې وخت کې کلمه په جب کې ووسیږي. اوس زموږ ستاسو حتی په ډېرو مهمو شیانو کې چې حتی تذکره او پاسپورټونه په دې کې هم د الله نومونه وي. اوس د یو سړي نوم چې دی د هغه په نوم کې الله راځي، رحمان الله، عبدالرحمن، یا یو کس حسیب الله، یا کلیم الله، یا داسې یو نوم ږدي، نو په هغې کې خپله لفظ الله شته دی. اوس د تا تذکرې کې دا لیکلي وي، نو ته چاره نه لري، دا باید ستا په جب کې ووسیږي. نو دې سره هغه د بېادبۍ عنصر نه شتون نه لري، په دې سره بېادبي نه راځي، یعنې ته کولی شي دا په خپل جب کې وساتې. البته مکمل قرآن شریف لکه چې یو سړي په جب کې دلته ایښي تشناب ته ځي، نو هغه باید بیرون کیدي او بیا تشناب ته دننه سي، ځکه دلته یو کامل قرآن عظیم الشان چې د هغې حکم بیخي جدا دی بیا، نو هغه بیا ځان سره وړل نه دي پکار. او دغسې کلمات که هغه بعضې آیاتونه وي یا بعضې د الله رب العزت اسماء حسناونه ووسیږي، نور داسې شیان ووسیږي چې هغه په جب کې کاملا همیش د سره وسیږي او دته ضرورت دی، دته اړتیا ده د خپل ځان سره ساتي. بعضې دعاګانې بعضې کسانو ځان سره ساتلي وي، بعضې اذکار او وظایف دی کوي همیش چې هغه هېرېږي دنه، نو د ځان سره په جب کې ساتلی وي، په واسکټ کې ساتلی وي. دغسې دا د عام عرف کې د خلکو سره شتون لري، نو دا به بیا یو تکلف جوړ شي د خلکو لپاره چې هر یو شی راباسه او جدا کړه او بیا ته تشناب ته ځه او داسې حالت کې، نو دغه بیا ویستل ضروري نه دي. کولی شي ته هغې سره تشناب ته لاړ شي. ورځو لنډې دمې ته دوستانو، دمې نه بیرته راګرځو، له موږ سره پوښتنې پاتې دي، انشاءالله د هغې ځوابونه هم درکو. لنډه دمه اخلو، بیرته راګرځو. دوستانو خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست درته وایو. په پیل کې مننه کوو له افغان ټیلیکام څخه چې زموږ خپرونه تمویل کړې ده. زموږ د خپرونې شمیره ده 019 992 52 کولی شي له موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړي. زموږ ورور اړیکه نیولې وه، هغه پوښتنه کوله چې دعای قنوت په ځای باندې کومه بده دعا ویل، نو آیا دا جایز دی که جایز نه دی؟ ډېرو دوستانو ته دعای قنوت یاد نه وي. نو ګورئ، په لومړي سر کې خو د دې توصیه وکړم، هغه به وروستو ووایو چې بله دعا ویل پکار دي او که نه دي، او جایز دی که جایز نه دي. اول باید دا ووایم چې دعای قنوت زده کول پکار دي، یعنې دا کوم بهانه نشي کېدلی چې ما ته دعای قنوت نه ده زده. اوس ماشومان دي، فکر وکړئ تاسو چې 15 کلن 6 کلن ماشومان دي، هغوی دعای قنوت زده وي. نو ته چې 30 کاله او 50 کاله عمر لري، نو ته ولې دعای قنوت نه زده کوې؟ ولې دې نه ده زده؟ یعنې دا داسې نه ده چې یو شی په عرف کې ټولو خلکو ته زده وي او ته بل طرف ته واوسېږې، نو دا تا کې مشکل دی. که چېرته په عرف کې دا خبره عامه اوسېږي، نو بیا موږ کولی شو ووایو چې والله دا خو ټول خلک چې دی دا نه ورځي ورته، خو نو په عرف کې خو ټولو خلکو ته ورځي، یوازې ته یې چې تا ته نه درځي. نو دغه مسله کې چې دی لږ کوشش وکړي. موږ ته ګوره د هر شی یاد وي. یو دکاندار نه پوښتنه وکړه، د دکان په ګوټ کې، د دکان په کونج کې، هر ځای کې هر شی ورته د قیمت سره معلوم اوسېږي، دومره حافظه په خپل کاروبار کې ور اچولي. مګر همغه دکاندار ته که دعای قنوت نه ورځي، نو دی بیا نو ګناهګار دی په دې مسله کې، دی باید زده کړي. لمونځ یو شی داسې نه دی چې هغې کې بهانې وچلېږي، دا فرض دی، دا زده کول ضروري دي، او په دې کې هېڅ یو بله لاره نشته. راځو دې ته که بیا هم یو سړي ته دعای قنوت نه ورځي، نو کولی شي یو دعا وکړي. یعنې حتی یو سړی دومره ویلی شي اللهم یا ربي یا ربي یا ربي 3 کرته ووایي، هم ستا د دعای قنوت ځای نیسي، ځکه دعای قنوت یو دعا ده. دغه دعای قنوت چې موږ تاسو راغستی حدیثو کې تقریبا د دې په باره کې ډېر زیاتې دعاګانې راغلي، دغه احنافو خوښ کړی دی او ډېر خطرناکه دعا هم ده. زه خو وایم چې کله یو مومن مسلمان د دې په معنا باندې پوه شي، د تحمل څنګه کوي، یعنی دومره عجیبه دعا ده. اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع. یو ځل په معنا باندې سوچ وکړئ، حیران به پاتې سئ. دومره عجیبه معنا لري. په حقیقت کې موږ هغه هېڅ باور نه لرو، لیکن دا دعاګانې خدای نه کوو. نو د دې په ځای باندې بله دعا اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه، دا هم ویلی شي. یو بله دعا هم کولی شي، پروا نه لري، یعنې دعای قنوت ځای دې نیسي. بله پوښتنه له موږ سره ورور کړې وه چې دغه فاتحه د جنازې نه وروستو فاتحه کول دا څنګه دي، جایز دي او که جایز نه دي؟ او بل دا کومه مروجه فاتحه خواني چې زموږ ستاسو په ټولنه کې شتون لري او نن سبا اخیستلی کېږي، دا څه حکم لري؟
ګوري دا مسله تفصیلی مسله ده د فاتحه خوانی، یعنی دا په یو دوه کلمو کې نشي سړی کولی خلاصه کی. را به شو دې ته چې اصل په اسلام کې څه شی دي. ګوري په اسلام کې جنازه راغلی ده په مړي باندې. برادر ما عزیز ما پرسان کرده بود با دری از او خاطر خواستم که به دری جواب بدم بریشان. برادر عزیز ما اصل در اسلام کی است سر میت جنازه است، یعنی جنازه خواندن خیلی فضیلت داره. نبی علیه السلام در حدیث شریف می فرماید کسی که در نماز جنازه یک مؤمن مسلمان اشتراک کرد خداوند برایشان یک قیرات اجر میده. صحابه پرسان میکنه یا رسول الله قیرات چقدر است؟ گفت بمانند کوه احد. باز کسی که میگه در تدفینش شریک شده، یعنی دفن کردن در قبر، میگه برای ازو خداوند 2 قیرات اجر میده. این حدیث است، اینقدر فضیلت داره. ما و شما چی کردیم؟ این فضیلت اعلا کرده یک نفر بگویی جنازه فلان نفر است، برو باز در فاتحهش میریم. او برادر اصل در اسلام جنازه است، تو کجا رفتنی هستی؟ یعنی فاتحه مروج چیزی که است، این یک رواج است. او تعزیت در اسلام که است او چیزی دیگه ای است. ما و شما خود دیگه طرف رفتیم. آیا در تعزیتی است که یک نفر او بره در یک مسجد 10 نفر در سر راه استاد کنه، 5 نفر در اوجه سر بچی استاد باشه و هر نفر سر خودت خم و بالا کنه و در اوجه 5 تا قاریه را بیار، باز اونا را پاکتا بتی. این قدر مصارف، باز تقریبا یک 20 و 30 دانه خلطه آب معدنی گرفته. این چیزا در کجاست؟ این خب ما و شما یک چیزی دیگه جور کردیم. و حتی اون نفری که خوب میتونه که در جنازه برسه و در جنازه نمیره، در کجا میره؟ میگه برو باز فاتحه میریم. اوجا روز نفرم میبینه که این نفر آمده بود، این نفر نامده. در جنازه خود اکثریت دیده نمیشه کس. یعنی یک رسم و رواج، ما نمیگم چیزی که صورت میگیره خلاف شریعت است یا حرام است. ما در مورد ازی فتوای حرام و حرمت و این چیزا را نمیتم، مگر چیزی که اصل است شریعت او را بیان میکنم. شریعت یا احکام شریعت چی است او را بیان میکنم برایتان. تعزیتی است که یک نفر در خانه یک کس بره، پدرش فوت شده، بگویه که خداوند مغفرتشان کنه، پروردگار برای خودت اجر ثواب نصیب بگردانه و دیگه خداحافظ از پیشش رخصت بگیره. این است تعزیت تا 30 روز باشه. دیگه این چیزا و این قدر تکلفاتی که امروز شروع شده، این جزء دین جور میشه در آینده، در حالی که جزء دین نبود به این سیستم. ما و شما چیزی که میکنیم نه، یک وقت میرسه که باز نسلهای ما و شما او را بیخی کاملا میگه که خو دین است. اگر در مقابل از او کسی صحبت بکنه، باز میگه که خلاف دین صحبت میکنه. ببینین چیزی که اصل شریعت است، با اصول باید ما و شما رفتار داشته باشیم. یعنی با احکام شریعت یکی است، نه زیاد باشه نه کم باشه. ما یک مثال براتون بدم. یعنی در دین، در شریعت که است، هر چیز به یک اندازه آمده. از او اندازه اگر کسی اضافه گری میکنه شریعت اجازه نمیده. مثلا نماز چاشت و 10 رکعت است، یک نفر میگه 12 رکعت میخوانم، چی میشه؟ خود ثواب است. نه برادر، دمی 10 رکعت است. فهمیدین که پای اضافه باید نشه. یک نفر میگه برو خیر است امروز 9 رکعت میخوانم، نه 9 رکعت نخوان، 10 باید بخوانی. و همین قسم شریعت اصول وضع کرده، با همون اصول باید ما و شما برابر رفتار بکنیم، نه که دو کم باشه نه زیاد باشه. ما باز هم تکرار میکنم که کوشش کنین که در نماز جنازه یک برادر اشتراک بکنین. امروز جنازه های ما و شما خرد شده رایی هستن و فاتحه خوانی او که است به یک سیستم گرفته میشه. برای فاتحه خوانی چقدر مردم میرسه، به صدها نفر در اوجه می باشه. در جنازه که است 3 صف نفر پوره نمیشه. این است که اصل دین ما و شما باید اعلان نکنیم. اصل دین ما و شما در نظر بگیریم. اصل وقتی که یک پدرم پیش روی افتیده مرده است، در مو وقت باید قیمه مردم باشه. وقتی که تدفین شد در قبر رفت، دیگه چرا 100 دفعه بیاد اوجه؟ باز او قدر به ما ضرور نیست. و اصل در امی جنازه چی است؟ دعا هست. دمی باید اشتراک بکنیم. جنازه ها را باید کلان بسازیم. در او اشتراک کردن ضروری است. باز هم دوستای عزیز، انشالله اگر زندگی بود در برنامه دیگه هم سر از این موضوع باز انشالله تفصیلات خدمتتان عرض میکنم. فعلا برای امروز برنامه ما به اختتام میرسد. تا برنامه آینده، خداحافظ.